د ارن لاس په یو سنسانه تنګ او خطرناک دره کې د یو غټ کاڼي لاندې ګیر شوی وي. هغه په پوره طاقت سره د لاس خلاصولو ډیر کوششونه وکړي خو د هغه هر کوشش ناکامه شي. نه نږدې څوک انسان وي، نه په موبایل باندې سیګنل راتلل او نه د مدد څه امید و. لوږه، تنده او نږدې شوی مرګ. دا کیسه د یو داسې انسان ده چې هغه شپږ ورځې د یو غټ کاڼي لاندې د مرګ او ژوند په منځ کې تیروي او بیا د خپل ژوند بچ کولو لپاره یو داسې خوفناکه فیصله وکړي چې د هغې یو عام انسان سوچ هم نشي کولی. نن به وګورئ دا ریښتونې او زړه ماتونکې کیسه پوره په دې ویډیو کې. د کهانې په شروعات کې موږ آرن رایلسټن وینو. هغه یو ایډونچر مینهوال و. غرونه، ځنګلات او تنهایي همدا د هغه دنیا وه. ارن به همیشه یوازې په سفر تلو ځکه چې هغه دا ګڼل چې زه یوازې د هر مشکل مقابله کولی شم. د تیر په شان نن یو ځل بیا هغه یوازې په سفر روان شي. د هغه نه څوک هم خبر نه وي او نه هغه څه ایمرجنسي پلان لري او په خپل سایکل باندې د یو تنګ او خطرناک درې طرف ته روان شي. په لاره کې د هغه ملاقات د دوه جینکو سره وشي او هغوی سره خبرې شروع کړي. د جینکو نه هم لاره خطا شوې وي او بیا ارن هغوی ته یو خطرناکه او تنګه لاره وښایي چې د ځمکې لاندې تللې وه. جینکو په دې لاره تلل نه غوښتل خو ارن هغوی ته یقین ورکړي چې دا لاره محفوظه او نږدې ده او بیا درې واړه په دې خطرناکه لاره روان شي. لږ څه مزل نه پس د ارن خپې وښویږي او لاندې ګذار شي. جینکې ډېرې زیاتې ویریږي او هغوی په زور سره ارن ته آوازونه شروع کړي خو ارن بالکل ټیک و. هغه لاندې د اوبو په یو ډنډ کې غورځېدلی و او بیا جینکو ته هم د لاندې راتلو ووایي او دوی هم لاندې ورشي. څه وخت سره په خندا او مستۍ کې په دې ډنډ کې تیر کړي او همدا د ارن اخري خوشحالي وه. بیا څه وخت پس ارن هغه جینکې خپل ځای ته ورسوي او د هغوی نه لاره جدا کړي او خپل منزل طرف ته روان شي. ارن یوازې روان وي چې مخې ته هغه له د سختو کمرو په منځ کې یو خطرناک او تنګه لاره راشي او ارن بغیر د سیارې نه په هغې ورننوځي. ارن چې څومره مخکې ځي لاره همدومره تنګیږي او بیا د هغه مخې ته یو کاڼی راشي. ارن په هغه خپه کیږي او لاندې ټوپ کړي خو ناڅاپه کاڼی په خوځېدو شي او لاندې راوغورځېږي. د ارن لاس د کاڼي او کمر په منځ کې ګیر شي. هغه د درد نه په چیغو شي او د لاس خلاصولو ډیر زور وکړي خو کاڼی ډیر غټ او دروند وي او هغه یې د ځای نه هم نشي خوځولی. ارن د مدد لپاره ډیر اوازونه وکړي خو هلته نه څوک انسان وي او نه د هغه اواز د دغه خطرناکې درې نه بهر وتی شو. څلور طرفه صرف سنسانه خاموشي وه. بیا ارن خپل بیگ کلاو کړي او د هغه نه ټول سامان بهر راوباسي او یو چاقو راوالي. په هغه سره د کاڼي تراشل شروع کړي خو کاڼي ډیر زیات سخت وي ځکه چاقو کار ونه کړي. بیا هغه سیفټي رسۍ راوالي او د کاڼي نه یې تاو کړي او د اوچتولو یې ډیر کوشش وکړي خو کاڼي ډیر دروند وي او هغه د خپل ځای نه هم نه خوځېدو او همدلته د هغه اولنۍ شپه راشي. د شپې تیاره خواره شي او یخني هم زیاته شي او ارن هم هلته د کاڼي لاندې ناست وي. سخت درد او یخني نیولې وي. هغه د وده کېدو کوشش کوي خو درد هغه خوب ته نه پرېږدي او اوبه هم په بوتل کې لږې پاتې وي. بیا ارن کیمره راواخلي او ریکارډینګ شروع کړي. په ویډیو کې هغه اول خپل حالت بیان کړي چې څنګه هغه دلته راغو او څنګه گیر شو او په آخر کې د مور او پلار نه معافي وغواړي او دې نه داسې ښکارېده چې دا د هغه آخري شپه ده. خو بیا هغه ته د خپل تیر شوي وخت یادونه راشي او ټول خپل دوستان، د مستۍ ژوند او فیملی ورته په یاد کې راشي. دې یادونو سره هغه خپل ځان ته حوصله ورکړي او په همدې درد او یخنۍ کې د ارن اولنۍ شپه ختم شي. د سهار نور راوخیږي او رڼا لاندې درې ته کوزه شي. ارن چې سترګې وغړوي نو هغه خپل ځان هماغسې ګیر شوي وویني. هغه د خوځېدو کوشش وکړي خو درد نور هم زیات شوی وي او بیا د بوتل نه لږې اوبه وڅښي او یو ځل بیا د لاس خلاصولو کوشش شروع کړي. هغه بیا په سیفټي رسۍ باندې زور وکړي خو کاڼی د خپل ځای نه نه خوځېدو. بیا په چاقو سره د کاڼي تراشل شروع کړي خو چاقو هم کار ورنه کړي ځکه د هغه همت ختم شي او دته احساس وشي چې زه د دغه ځای نه ژوندی نشم وتی او همدلته به زما مرګ راځي. په دې کې دویمه شپه هم راشي.
دویمه شپه د اولنې نه نور هم خوفناکه وي او تنده یې هم زیاته شي او دې سره د ارن وهم شروع شي. په وهم کې ارن یو ځل بیا خپل تیر شوی د مستۍ ژوند وویني او هغه ټول هر څه یې مخې ته ودرېږي څه چې د هغه په ژوند کې تیر شوي وو. سترګې یې وغړوي او یو ځل بیا کیمره راواخلي او ویډیو شروع کړي. په ویډیو کې هغه ووایي چې دا به زما آخري پیغام شي. ما سره اوبه هم ختمې شوي دي او بدن مې هم کمزوری شوی دی او بیا ټول دردونه او تکلیفونه بیان کړي چې دې سره په دویمه شپه هم ختمه شي. هغه ځان ته بار پر حوصله ورکوي چې زه به همت نه بیلم او د دغه ځای نه به ژوندی وځم، خو وخت د هغه خلاف روان و او په کاڼي باندې د هغه یو چال هم نه چلیدو. څلورمه ورځ ډیره په خاموشۍ سره شروع شي او نور یو ځل بیا لاندې درې ته کوشي. په دا ورځ د ارن لپاره ډیره نقصاني وه ځکه چې اوس د ده سره اوبه ختمې شوې وې او د انور دوب سره د هغه تنده نور هم سیوا شي. ارن بوتل راواخلي خو په هغې کې اوبه نه وي. خالي بوتل چې هغه وویني نو د ژوند امید یې ختم شي او بیا یو تیره قلم راواخلي او په کمر باندې خپل نوم او د مرګ تاریخ ولیکي ځکه هغه ته اوس داسې ښکارېده چې همدا ځای به د هغه قبر وي او بیا ډېرې په درد سره سترګې پټې کړي او کمر ته تکیه شي. خو یو ځل بیا د ارن دماغ ورته هم جوړ شي او هغه یو ماشوم وویني. ماشوم ارن ته په خندا شي او بیا ارن ته ووایي چې پلاره ژوندی اوسه. همدې سره ارن سترګې کولاو کړي، زړه یې پر پیدو وي. هغه ځان ته یو ځل بیا حوصله ورکړي او بیا ځان سره واده وکړي چې زه به دلته ځان مرګ ته پرېنږدم او د خلاصېدلو هر ممکن کوشش به کوم. هغه یو ځل بیا راپاسي او د دغه ځای نه د وتلو کوشش شروع کړي، خو اوس د هغه بدن نور هم کمزوری شوی وي. ساه به یې بندېده او وجود به یې هیڅ حرکت نه کولو. څلورمه شپه نور هم خوفناکه وي، خو په دې شپه ارن ته نه د درد احساس و او نه د یخنۍ ځکه چې اوس هغه ځان سره پخه واده کړې وه چې زه به د دغه ځای نه د وتلو هر ممکن کوشش کوم او ژوندی به ځم. د ارن همدغه واده هغه راتلونکې ورځ په یو داسې فیصله باندې مجبوره کړي چې د هغه یو عام انسان سوچ هم نشي کولی. پنځمه ورځ بغیر د څه امیده شروع شي ځکه چې ارن دومره کمزوری شوی وي چې هغه ته به سر اوچتول هم ډېر مشکل و او نظر یې هم صحیح کار نه کولو. تنده یې دومره سیوه شوې وه چې اواز به یې د مرۍ نه بهر نه وتو او هغه د ډېر درد او تکلیف نه یو ځل بیا سترګې پټې کړي. خو یو ځل بیا ارن هغه ماشوم وویني او هغه ته په مسکا شي او بیا د ارن هغه لاس ونیسي کم چې د هغه د کاڼي لاندې ګیر شوي وي او بیا ارن ته ووایي چې پلاره ژوندی اوسه. د ارن ساه ناڅاپه تیزه شي او زړه یې په ټوپونو شي، خو چې سترګې وغړوي نو بیا ارن هماغه حقیقت وویني. خو اوس د هغه دننه همت پیدا شوی وي او یو ځل بیا د خلاصون په طریقو سوچ شروع کړي، خو د هغه دماغ ته صرف یوه طریقه راشي چې ډیره خوفناکه وه. هغه د بیک طرف ته سر تاو کړي او هماغه ورکوټي چاقو ته کتل شروع کړي او بیا ځان سره ووایي چې زه به هیڅکله هم دلته ځان مرګ ته پرېنږدم او همدا د ارن د خپل ځان سره آخري واده وه. د سهار نور راوخیږي او رڼا یو ځل بیا لاندې درې ته کوزه شي، خو دا ورځ د ارن لپاره آخري امتحان و. ژبه یې وچه شوې وي او سترګو ته به یې تیاره جوړېده، خو د ارن دننه هغه ماشوم یو عجیبه همت پیدا کړی و او د ماشوم اواز به یې په دماغو کې بار بار تاوېدو. هغه بیک کولاو کړي او یو بل چاقو راوباسي. چاقو ورکوټی و او ډېر تیره وي او بیا خپل لاس طرف ته وګوري او ځان سره ووایي چې کانن ونه کم نو همدا ځای به زما قبر جوړ شي او هر څه به رانه پاتې شي او بیا ناڅاپه چاقو باندې لاس ووهي. درد د بجلی په شان د هغه په بدن کې روان شي، خو هغه ودرېږي نه او په لاس باندې تیز تیز ګزارونه شروع کړي، خو درد ډېر زیات شي او وینه هم د لاس نه بهېدل شروع شي، خو د سره بله هیڅ لاره نه وه. درد یې دومره لیوانې کړي چې هغه به ودرېدو او همدلته مرګ ته به راضي شو، خو بیا به هغه ماشوم د ده په دماغو کې راتلو او د هغه اواز به یې په دماغو کې تاوېدو. ځکه ارن ته به بیا همت میلاو شو او لاس کټ
کول یې جاري وساتل. آرن یو غټه ساه واخلي او بیا ډیر په تیزۍ سره په لاس ګوزارونه شروع کی او بالاخر هغه خپل لاس کټ کی او د کاڼي نه آزاد شي. د لاس نه وینه ډیره زیاته روانه وي ځکه هغه د سامان په تلې سره لاس بند کی او بیا د هغه کاڼي نه یو تصویر وباسي او د هغه ځای نه روان شي. ډیر په درد او تکلیف سره د هغه درې نه ووځي او بیا مخکې په لاره کې هغه لاندې اوبه وویني. اوبه ډیرې ګنده او بدبودارې وي او لاندې د کوزېدو لاره هم نه وي، خو آرن ډیر زیات تږي وي ځکه هغه ډیر په سختۍ سره لاندې کوز شي او اوبه څښل شروع کړي. د اوبو څښلو سره د هغه په سترګو کې اوښکې راشي ځکه چې دا د هغه د نوي ژوند اولنی ګوټ و. څه وخت آرن دلته ځان دمه کي او بیا مخکې روان شي. په لار کې هغه یو فیملی وویني، هغوی ته د مدد لپاره آواز وکړي او دوی ته ټوله کیسه تیره کی. هغوی آرن ته صفه اوبه ورکړي او بیا هیلپ لاین ته کال وکړي او د هغه دپاره هلیکاپټر راوغواړي. هلیکاپټر راشي او آرن ځان سره هسپتال ته یوسي او همدې سره د دې فلم خاتمه وشي. دا کیسه موږ ته دا ښیي چې د انسان همت د هغه د سوچ نه زیات طاقتور وي. که ستاسو اراده مضبوطه وي نو تاسو د هر مشکل لاره په اسانۍ سره معلومولی شئ. ویډیو لایک او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.